عزتمندو مسلمانانو ورونو خويندو کامل مسلمان هغه چې کله هر عمل کا نو په هر عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه کوي. موږ تاسو لم په کار دی چې په هر عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه وګورو. لکه څنګه چې په بخاری شریف په اول جلد 310 نمبر مخ باندې او مسلم شریف په اول جلد 201 مخ باندې دا حدیث مبارک راغلی دی. دا ځان سره یادوي دا صفحې او دا جلدونه. بخاری شریف په اول جلد 310 نمبر مخ باندې او مسلم شریف په اول جلد 201 مخ باندې دا حدیث مبارک راغلی دی. کله سړی ودکېږي او یو پرې آیت الکرسی وایي نو دته خو شیطان ضرر خو پرېږده چې نږدې نشي ورله راتلی، ضرر خو پرېږده چې نږدې نشي ورله راتلی. او یوه فرشته یوه ملایکه الله پاک د ده حفاظت دپاره راولګي ورته وایي چې ته صبیه پورې د دې دپاره ودرېږه. یعنې سړی کله کټ ته وخته او ویې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم پورې دا آیات وایي یو پیرې وایي. ځکه حدیثو کې د دې یو پیره راغلي، دوه پیرې او درې پیرې نه یو پیره ویل پکار دي. وهو العلي العظيم پورې دا آیات وایي. مخکې پسې ونی نو دې انسان ته شیطان ضرر نشي رسولی، دې انسان ته لړم ضرر نشي رسولی، دې انسان ته مار ضرر نشي رسولی. ځکه چې د حفاظت دپاره فرشته ولیاړه، ملایکه ولیاړه، ستا سر ته ولیاړه ده او سبیه پورې ستا حفاظت دپاره ولیاړه ده. الله څومره ډېرې فرشتې الله پاک موږ تاسو حفاظت دپاره پیدا کړي او الله څومره ډېر مخلوق د همدې دپاره پیدا کړی چې موږ ستاسو حفاظت وکړو. نن موږ تاسو حفاظت په سپي باندې کوو، نن یې په څوکیدار باندې کوو. مومن مسلمان یقین جوړ شو دا بیت الکرسی او دته به یو شی ضرر نشي رسولی. الله دې موږ تاسو جوړ کړ او جوړه کې پاندې باندې سړی یي بار بار یي او دکګي بیت الکرسی خامخا یي. الله دا وکړي چې موږ تاسو په عمل کې د آیات الکرسی د ویلو عمل راشي. کوم عمل چې کله دکګو آیات الکرسی خامخا یي او همداسې چې کله سړی فرض مانځنه سلام ګرځي یو بیر آیت الکرسی ان شاء الله. دا یو بل زیاتی خبر و چې ما پکې وکړه. آیت الکرسی ویل د کېدو په وخت کې دا د چا طریقه وه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به کله ود کېدو آیت الکرسی به ویله. کامل مسلمان څوک شو؟ که خوري او که موري هغه شو چې ودکږي او دای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عمل وګوري. نبی علیہ السلام مبارک عملونه لکه څنګه نور مخکې درته ویلو چې 3 شپې سبحان الله او 3 شپې الحمدلله او 4 شپې الله اکبر شپږې باندې الله پاک دې انسان له زر نیکي ورکړي. همداسې دویم عمل دا شو چې کله ودکږي یو ځل آیت الکرسی وایي وهو العلی العظیم پورې. دا نور آیتونه ورسره نه لا اکراه فی الدین. بعض خلک دا ورسره یي په دین کې به نه زیاتی کړی نه به پکې نقصان کوي، ځکه چې زیاتی دا په دین کې وکړه دا بدعت شو، دا هم ګناه ده. او کمای د پکې وکړه دا نقصان دی. دین د پوره ځان باندې عملي نه کړو. لکه آیت الکرسی نیمه پورې سړی وي، نیمه بیا هم نه وهو العلی العظیم پورې بیا یاد به پوره کړي. او الله پاک به ستا د شیطان نه د ضرر نه به الله پاک په امان کا. شیطان به ته محفوظ شي او شیطان نه خو محفوظ خو پرېږده چې نږدې هم درله رانه شي. دومره جرأت به دی پیدا نه کړي طاله به نږدې هم رانه شي او ضرر نه خو بیا هسې په امان شي. او دویم فایده پکې دا شوه چې یو فرشته یوه ملایکه به الله پاک ستا حفاظت دپاره راولګي او صبح پورې به تا ته ولیاړي. که څوک دا غواړي چې الله پاک ښایسته مخلوق فرشته ماله راشي صبح پورې زما حفاظت کا، چې کله شپې ودکږي آیت الکرسی دا یو ځل خامخا وایي. الله دا وکړه چې کوز شي. والسلام علیکم.